د افغانستان کرکټ بورډ د بدني روزنې یا فزیکي تکړښت نوی روزونکی وګماره. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره انګلنډی نیکولاس ټریورلی د بدني روزنې یا فزیکي تکړښت د نوي روزونکي په توګه وګماره. نوموړی د سویلي افریقا جیسن ډوګل ځایناستی وټاکل شو چې له 2014 کال راهیسې د فزیکي تکړښت روزونکی و. د افغانستان کرکټ بورډ په وینا ښاغلي لی د انګلستان د اګلرسکن پوهنتون نه د سپورت او ساينس په برخه کې لیسانس کړی او د یاد هیواد د فزیکي تکړښت د سازمان اوسنی غړی هم دی او همدارنګه د انګلستان کرکټ بورډ د روزنې دویمه درجه سند او د فزیکي تکړښت پراخه تجربه لري. نیکولاس ټریورلی د انګلستان کینټ کاونټي کرکټ کلب لپاره 14 فرست کلاس سیالۍ کړي چې په دې لوبو کې د 3 سلیزو په مرسته 490 منډې کړي دي. نوموړي تر دې وړاندې د انګلستان ساسکس کرکټ کلب، د سریلانکا ملي لوبډلې او د بنگلادیش ملي لوبډلې د فزیکي تکړښت د روزونکي په توګه دنده ترسره کړې. پر دې سربیره نیکولاس ټریورلی د 2018 کال چمپیونز ټرافي، 2019 کال نړیوال جام، د 2021 او 22 کال شلوریز نړیوال جام او همدارنګه د 2023 کال یو ورځني نړیوال جام پر مهال له بیلابیلو لوبډلو سره د بدني روزنې یا فزیکي تکړښت د روزونکي په توګه کار کړی. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ په وینا ښاغلی لی به د ایرلنډ پر وړاندې له لوبلړۍ مخکې له ملي لوبډلې سره د خپل مسؤلیت لپاره یو ځای شي.